د بدن زخم د وخت د تیریدو سره جوړ شي، خو د ترخو خبرو زخمونه همیشه خاغسی وي. د خدای تعالی نه علاوه د بل چا په عصري اوسېدل سخته محتاجي ده. جاهل ته کله هم خپل غلطي په نظر نه ورځي او ظالم ته خپل ظلم. رزق هر انسان ته او هر زیروح ته ملویږي، خو کله هم چا پسې کور ته نځي. د بېوسه انسان اخیری ګام بددعا ده. د چا د بېوسۍ او مجبورۍ نه فایده اخیستل لوی ظلم دی، او د داسې ظلم بدل رب پخپله اخلي. د ظالم نه اخر رب بدل پخپله اخلي. خو رب کائنات د زورورو خلکو چې زبان لري، طاقت لري، اختیار لري او وس لري، د هغو امتحان اخلي. د هغې مسلمان نه هغه کافر ډیر بهتر ده چې هغه د ظلم خلاف ولاړ وي. دشمنی بدترینه بلا ده چې د ژوند ټول خوندونه ختم کړي. تقدیر د هغو خلکو ملګرتیا کوي کوم خلک چې د مایوسیو په تیارو کې د امید ډیوې بلې ساتي.